سلامونه ملګرو. د نن ټاپک ته انډس ویلی سیویلایزیشن وادي سیند کې تهذیب. دې کې د ټولو لومړی خو اول دا خبره باندې ځان پوه کول پکار دي چې تهذیب وایي څه ته، سیویلایزیشن چې ورته انګلیش کې وایي. نو تهذیب په ډېره اسانه پښتو کې انسانان یو وخت کې په دنیا کې داسې ژوند تېرو چې د دوی او د ځناورو ژوند کې دوره فرق نه و. لکه هغوی عمومي څیزونه خوړل، دوی عمومي څیزونه خوړل. نو چې کله د انسانان لکه د ځنګل د دې ژوند نه داسې ژوند ته رالل چې اوس د انسان کوم ژوند دی یو منظم ژوند دی، هغې ته رالل، دې ته تهذیب ویلی شي. نظام جوړ شو او کلي ښارونه آباد شو. دنیا کې په لومړي ځل باندې چې کوم تهذیب پیدا شوی دی او کلي ښارونه آباد شو، هغه په عراق کې د دریای دجله او د دریای فرات په کناره باندې آباد شوي وو. د میسوپوټامین سیویلایزیشن ورته انګریزی کې وایي، دا د عراق زوړ نوم او د دې نه بعد بیا مصر کې ایجپشن سیویلایزیشن د دریای نیل په غاړه باندې چې کلي ښارونه آباد شو. د دې نه پس زمونږ په دې هندوستان کې دغه وادي سیند تهذیب دی. نو وادي سیند کې د ټولو نه لومړی چې کوم کلی آباد شوی دی، د هغې نوم دی مهرګړ. مهرګړ بلوچستان کې یو کلی دی. د دې مهرګړ نه ورو ورو چې کوم دی نه دا تهذیب خور شوی دی. مهرګړ دا کلی کله جوړ شوی دی؟ دا د نن نه خواوشا 6,000 کاله مخکې خبره ده د دې میانس کې. او بیا یو وخت داسې راغی چې د سیند د روادۍ دا تهذیب دومره ترقي وکړه چې د رګبې لیاز سره دا د دنیا د ټولو لوی تهذیب جوړ شو. او په دې کې اوس د موجوده پاکستان، د افغانستان او د بهارت علاقې وی حصه علاقې وي. او د دې 10 لاک مربع کیلومتر نه د دې دا رقبه سیوا شوه. دې کې چې کوم کلي او ښارونه وو، نو په هغې کې 2 ستر ښارونه چې وو هغه د هړپا او موجودړ وو. موجودړ بیا د ټولو نه غټ ښار او دا د لکه موږ ټولو ته پته وي چې موهنجودړو په دغه زمانه کې د دنیا د ټولو نه لوی ښار جوړ شو. دا نن نه 4,200 یا 4,300 کاله مخکې خبره ده. موهنجودړو نه صرف د آبادۍ او د رقبې لیاز سره د دنیا د ټولو نه لوی ښار و، بلکې د ترقۍ لیاز سره. موهنجودړو کې 2 منزله 2 چته کورونه وو، دغه شان 2 چته په بازار کې بازار او دکانونه وو. پکې ټولې لارې کوڅې پخې وې، بلکل دا اوس چې څنګه دی داسې یو سیوریج سیسټم و. او د چې سیند کې ګرمي نه د هغې ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره په کمرو کې روشندانونه او کړکي وو او تاخانې پکې جوړې شوې وې. بیا د هغې نه پس لا تر اوسه پورې دا خبره واضحه نه ده چې د سند د وادي دا تهذیب څنګه ختم شو. ډېر زیات چې کوم مورخین دي، تاریخدان دي، هغوی په دې خبره متفق دي چې هغوی وایي چې دا دریای سیند چې موږ ورته دلته پښتونخوا کې اباسین وو، د دې کې یو په خپل دې کې یو سیلاب راغلی دی او هغې سیلاب چې کوم دی دا موهنجودړو ښار او ورسره خواوشا کې آبادي ختمه کړې ده، تباه کړې ده. دې سره دا یوه خبره هم د یادولو قابله ده چې دغه خلک چې وو نو د دوی مذهب کم مذهب سره دوی تعلق ساتو. واضحه نه ده چې د دوی کم مذهب سره تعلق و، خو د ریکودایۍ نه او چې آثار قدیمه راوتي دي د هغې نه دا پته لګي چې لکه د ځناورو او د انسانانو شکل کې بوتان راوتي دي. نو دومره خبره واضحه ده چې دا خلک مسلمانان نه وو، لکه د توحید قایل نه وو او مشرکان وو.